علاقې د سلامتیا او د تحفظ دپاره د دې علاقې د غیرت دپاره د جرأت او د بهادرۍ نام قاري سنودین صاحب و کومونه د تحصیل پروګرام بدلو نو ما هلته هم دوی ته دا وویل چې قاري سنودین صاحب بلا شکه دې کې شک نشته چې د وزیرستان یو سپورټ دی خو د ده اواز صرف د وزیرستان نه و بلکې دی زموږ د ټولې فاټا او د ټولو قبایلو مشر او موږ ټول غواړو چې د قاري صاحب روح ته خراج تحسین پیش کړو او یې ده سبق یې ده سوچ او یې ده فکر هغه موږ راواخلو او ځان دپاره الله عمل جوړ کړو دا ته درن ماشه دا خبره وکړه چې د قاري صاحب دا فکر صرف د جمعیت علما نه ده د عثمان ځای نه زه وایم دا د ټولو پښتنو یو مؤثر اواز و نو وکړه چې دا هغه ارتمندای ورچک شول دا چې په څوارلسم تاریخ د اوومې میاشتې دا شهید شو په پنځلسم په شپاړسم باندې دغې دا قوم دغه جمعیت و درنښنوله چې په شپږویشتم تاریخ باندې ټول اتمندای د درنه د اتمندای درنه وبه په درنه چې کله د قاري صاحب په نوم باندې جاري شوه د امن درنه وه بیا د حکوم لکه قاري صاحب چې ویل چې خیل چې ختم شي سیاست پکې ختم شي وزیر دوار ختم شي غونډ سره په یوه پیټ شي ځکه چې موږ مظلوم کومي بیا دا اتمندای ورچک شوه دغې بیا د ده کې مشن چې وه هغه باندې خیل ختم کړه وزیر دوار پکې ختم شول ټول سره وړاندې شول سیاسي پارټۍ د کوم بچیون دي ټول په دا کې سره په یوه ځای شول د یو اتفاق اتحاد وکړ چې اتفاق اتحاد یې په درې ټکي وکړ چې دا یې سره وکړه چې میشتوس کا چې دا ته د اتمندای دا په ټول سره بچ کوي د میشتوس چې سار دی ژوند دی دا په ټول بچ کوي میشتوس چې مول دولت آپ هم ځکه لوند دی یا بوسه دی سیاسي پارټۍ وي آقا آل مشرون وي آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آغا امینو چاہا مراد کے ساتھ دولا سوال اخبر روح والمجون یا دیوان کل بلوینے ہوا ہونے دنان ویش یوربیات تجدید حق چدا طول آغا خلق کی چدائی پا ختم نبوت کو لیکن آلو دیر خاتم النبین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد یوم لی چکل پہ